د ماما لور درېمه برخه. د ماما موټر تیار له دروازې بهر ولاړ و. مور مې وخوځولم، راته کړی وهلکه ماما دې روغتون ته ورسوه. ماما مې په اوږه کړ، له جیبه مې کیلي راوباسله. مور او سحر هم راسره کښېناستل. په لږه شېبه کې تر روغتونه راورسېدو. په روغتون کې ډاکټران راټول شول او ماما یې بیړنۍ خونې ته ورساوه. موږ ته د ورتګ اجازه نه وه، نو ډاکټران دننه پاته شول. شېبه تېره نه وه چې ډاکټران راووتل او ویې ویل الله تعالی دې یې وبخي، ستاسې ماما روغتون ته تر راوستلو مخکې په لاره کې خپله ساه ورکړې ده. د سحر سترګې رډې پاتې شوې. همداسې یوه شېبه یې د ډاکټر پر لور لیدل، بیا یې زما په لور راولیدل. په سترګو کې اشاره وکړه چې اوس به څه کېږي. د سحر د دې نظر نه راته معلومات وشو چې سحر لا هم زما په طرف ده او ما د پلار قاتل نه بلکې د ځان ژغورونکی بلي. ډاکټر ته مو وویل چې موږ مشوره کوو، تاسې تللی شئ. مور، سحر او زه کښېناستو او د دې فاجعې د حل لارې مو ولټولې، ځکه زه قاتل وم او د دې قتل عیني شاهده لومړی سحر وه، خو تر ټولو غټ شاهدان یې دغه ډاکټران وو، ځکه چې دوی پوه شول چې مړی چا په سر وهلی دی. لومړی مو فیصله وکړه تر څو په قاچاقي لارو ځان تر خارج ملکونو ورسوو، مګر مور مې بیا دلته هیڅ کوم خپلوان نه درلود او ورور یې هم په حق ورسید، نو چا کره به تلله؟ د مور حوصلې ته مې سلام دی، مګر زما ماما داسې سړی نه و چې څوک ورپسې خفه شوی وای. نو ځکه دوی ټولو زما اړخ ونیوه، ټولو ډېر زیات سوچ وواهه، خو بغیر د دې نه چې ټول د خارج پر لور ولاړ شو بله هیڅ لاره نه جوړېده. مګر مور مې سپین سرې ښځه وه، هغې نه شو کولی چې د قاچاقي لارې مزل وکړي. هره اونۍ 5 لنډې او نوې کیسې په لیکنیز ډول ولولئ او خوند ورڅخه واخلئ. که چیرې دا مجله مو په کار وي نو په سکرین باندې ښکاره کیدونکي نمبر ته میسیج وکړئ. زما هم کوم بل ورور یا هم خور نه و چې مور مې د هغوی کره پاتې شوې وای. د ماښام وخت نږدې شو، لمونځ مو وکړ. تر لمونځ وروسته سحر یوه حل لاره راوباسله، راته کړی ګوره ساحله، زما وراره عباس چې زما د مرحوم ورور عبدالله زوی دی، مرجانه به هلته ولیږو. ما او تا به په قاچاقي لارو تر اروپا پورې ځان ورساوو. مور مو ساده ښځه ده، څوک ورنه خاص پوښتنه نه کوي او ستا ماما د هغې ورور دی، نو چې هغه ورته وژاړي او عباس یې وګوري نو ځان سره به یې خپل کور ته بوځي. ګوره سحر، که چیرې موږ په داسې حالاتو کې دا ځای پرېږدو نو شک راسن په موږ کېږي او مور ته به مو څوک مشکل جوړ کړي. دا وخت ما ته احسان الله ذهن ته راغی. سحر ته مې وویل صبر، ما ته یوه نظریه ذهن ته راغله. ژر مې احسان الله ته زنګ وواهه. سلام احسان الله. ټوله کیسه مې ورته تېره کړه. ویې ویل یاره تشویش مه کوه، ستا مور زما مور ده چې 15 نور کلونه هم ژوندی وي، زما په کور کې به تنګه نه شي. ته فورا دلته راشئ او روغتون پرېږدئ. په ورقه مې د ماما نوم هم ولیکه او د عباس نوم او نمبر مې هم ولیکل او بیرون د ناستې پر ځای مې ورقه پرېښوده. مور او سحر مې له ځانه سره روان کړل او پټ پټ له روغتون څخه راووتو. ډېر ژر د احسان الله کور ته راورسېدو. کور دې یې ودان وي، ډېره ښه مېلمستیا یې زموږ وکړه. خپل کشر ورور یې زموږ کور ته ولېږه. ټول د اړتیا وړ لوازم یې زموږ راوړل. احسان الله یو زوړ پلار درلود او مور یې په حق رسېدلې وه. یو کشر ورور یې هم درلود. زما مور هم د هغوی په کور کې شوه. مور مې هم دومره زړه ښځه نه وه، خو ډېره زیات کونتون یې تېر کړی و، نو د جانان په جدایۍ کې یې ویښته سپین شوي وو. ما او احسان الله سره خبره وکړه. د هغې مور تقریبا 1 کال مخکې وفات شوې وه. هغې له ما وغوښتل تر څو زموږ د دواړو ملګرتیا په رښتینې ورورولۍ بدله شي او زما مور د هغې مور هم شي. په دې سره به مو هم پیغمبري سنت پر ځای کړي وي او هم به ستا زړه ته د مور له طرفه تسلیت وي.
ما هم ورسره ومنله. احسان الله ته دې خدای خیر ورکړي، د ډیر لوی مشکل څخه خلاص کړم، ځکه چې د مور اسره به مې هم پیدا شي، خوشحالي به یې هم په نصیب شي. دا خو ښه خبره وه، مګر په مور به مې چا منلی وای. یوازې خونه کې ورسره کښېناستم، ډیر په سخته مې قناعت ورکړ. هغه صرف په دې خبرې پسې کلکه وه چې ما ستا د پلار سره ژمنه کړې وه چې زه به له تا وروسته بل چا سره واده ونه کړم او ستا اولاد ته به سر سپینوم. خو دا ژمنه مې ورته داسې ختمه کړه چې ورته مې وویل نو سر خو دې دا دی راته سپین کړ. مورې هغه ژمنه پوره شوه، اوس ته واده وکړه، په همدې کې زموږ خیر دی. څه به مو سر خوږوم، خو تر ډېرو زارۍ وروسته مې پرې ومنله. احسان الله خپل ټول خپلوان د پلار واده ته راوغوښتل. په 3 ورځو کې یې واده را تیار کړ، او دا ځکه چې زموږ تګ هم اړین و، او 3 ورځې هم دلته پاتې کېدل د خطر نه خالی نه و، ځکه چې شاید د ماما کورنۍ د ماما په مرګ خبره شوي وي او هغوی به موږ پسې ګرځي. د واده په ورځ چې کله نکاح تړل کېده، نو احسان الله ما او سحر ته هم وویل چې ښه وخت دی، باید چې له مولوي صاحب سره خبره وکړو تر څو ستاسې نکاح هم وتړي. زما پلار به د نجلۍ د نکاح پلار شي، او ستا خو هسې هم مور شته دی، بس ولیان پوره دي او ولیمه هم درنګ ساعت ته ورکوو، نو ټول دیني قوانین پوره دي. مولوي صاحب سره یې خبره وکړه او په همدې ورځ یې زما او د سحر ترمنځ واده وشو. ما او احسان الله د ملګرو څخه رښتینې ورونه شو، او زما خوشحالي په دې ورځ د اختر له ورځې کمه نه وه، ځکه چې زما غټ ارمان د یو ورور درلودل و، او هغه څوک خدای زما ورور کړ چې پر ما ډیر ګران و. دوهمه خوشحالي بیا دا وه چې د سحر په شان ښکلې نجلۍ زما میرمن شوه. په دې ورځ خوشحالۍ په جامو کې ځای نه راکاوه، خو خلک دغه خوندورې شیبې ډېرې ښکلې تېروي، مګر موږ باید چې له دې ځایه پښې وباسلی وای. د واده په ماښامي ما خپل بیگ وتاړه او سحر هم خپل ځان د تګ لپاره چمتو کړ. سحر مې مور ته وویل مور جانې سبا سحر ته په خیر ما او ساحل حرکت کوو، لکه څنګه چې خدای ستا ژوند جوړ کړ. موږ ته دعا وکړه چې زموږ ژوند هم الله تعالی جوړ کړي او د زړه ټول ارمانونه مو پوره شي. مور مې دعا وکړه. نور نو د احسان الله د کورنۍ او زموږ ترمنځ هیڅ پرده نه وه، ځکه چې زما میرمن د احسان الله رښتینې ورندار کېدله او زما مور یې رښتینې مور وه. دا شپه هم تیره شوه او سبا سحر وختي په خړه کې چې انسانان یو بل ته نه ښکارېدل، ما او سحر حرکت وکړ. احسان الله یو څه اندازه پیسې راته ونیوې او ویې ویل له دې به انکار نه کوي، ځکه چې اوس ښه مې ورور یې. ما هم ورته وخندل او پیسې مې ترې په روڼ تندي واخیستې. مور مې دواړه په تندي ښکل کړو، د بېوسۍ ژړا یې هم وکړه. بس څه مو د وسه نه کېدل او باید له دې هېواد څخه وتلي وای، ځکه چې زه قاتل وم او دلته به 100 کاله بعد هم وژل کېدم. مور مې د کوره راوتلو پر وخت راپسې اوبه وپاشلې. موږ موټر کې کښېناستو، موټر حرکت وکړ. مور تر هغې پورې چې موټر له سړکه فنا کېده د دروازې ورکې ولاړه وه او موږ ته یې لیدل. دا هماغه موټر و چې د اول ځل لپاره مې پکې سحر راوستې وه. د مور سره د تیر کړي ژوند خاطرې مې سترګو ته ودرېدې. سخت خفه شوم، ځکه مسافر چې له کوره وځي نو والدین مور او پلار یې ژوندي وي، خو هر کله چې بیرته راځي نو صرف یې انځورونه ورپاتې وي، نور یې مور او پلار د ګور میلمانه وي. موټر مې یو بارګین والا ته ور ووست، په کمو پیسو خو په نغدو مې پرې خرڅ کړ او نغدې پیسې مې ترې واخیستې. څه راسره خپلې هم وې او څه راته احسان الله هم راکړې وې. د احمد شاه بابا بسونو هډې ته چې په کوټه سنګي کې موقعیت لري ځان مو ورساوه. یو موټر تیار ډک و، اخري 2 څوکۍ یې خالي وې. دې ته یې VIP بسونه ویل، خو دا صرف د دې لپاره چې ورختلې نو څپلۍ به دې ورته وباسلې، نو ځکه یې ورته VIP بسونه ویل. ډېر ژر موټر حرکت وکړ. سحر په موټر کې د ښیښې خوا ته ناسته وه، زما په ولي سر ایښی و، خوب وړې وه. د بس نور خلک هم ټول ویده وو. د ښیښې باد د سحر پیکې خوځاوه، سپین مخ یې لا هم انسانان قتلول.
دا هغه شپه وه چې لومړي ځل ماته د دې چانس پیدا شو چې ټوله شپه د سحر مخ ته وګورم او هغه هم بې خطره چې هیڅ ګناه پکې نه وي. موټر د کابل کندهار په لویه لاره خپل مزل کاوه. دا مزل د شپې له طرفه و. هره خوا خاموشه خاموشي وه. د خلکو خرهار خوت. د سحر په مخ مې لاس تیر کړ. داسې فکر مې کاوه چې زر کاله هم ورته داسې وګورم نو په دیدن به یې موړ نشم. بس له خوندونو ډکه شپه وه. ما په یو ځل 15 لکه افغانۍ هم ګټلې دي، مګر هغې کې دومره خوشحالي او سکون نه و لکه څومره چې په دې شپه کې و. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې د لنډې کیسې درېیمه برخه چې ما سیدري سادات تاسې ته واوروله. که چېرې څلورمه برخه یې غواړئ نو کمنټونه پرېږدئ تر څو درته یې نشر کړو. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان. هره اونۍ 15 لنډې او نوې کیسې په لیکنیز ډول ولولئ او خوند ورڅخه واخلئ. که چیرې دا مجله مو په کار وي نو په سکرین باندې ښکاره کیدونکي نمبر ته میسیج وکړئ.